شینونکي د بین الافغاني خبرو د اټکلیز پیل په درشل کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت او د بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ ګڼي. د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو له تیرو 2 اونیو څخه په داسې حال کې جګړې ته شدت ورکړی چې ټاکل شوي تر راتلونکي 40 ساعتونو یا نږدې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د کندهار، میدان وردګو، لغمان، ننګرهار، کونړ، بغلان، غزنی، فراه، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو څخه هر ورځ د وسلوالو طالبانو د بریدونو راپورونه خپریږي چې سرتیر او عامو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي وي. پرون د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم لغمان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په درشل کې په ټول هیواد کې جګړې تیزې شوې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه حالات تر کنټرول لاندې ساتي. متاسفانه په دې اواخرو کې په ټول افغانستان کې خطر د خبرو د شروع کېدو له اوازو سره جنګونه او جګړې تیزې سوي، ولې الحمدلله چې هیڅ کوم تغییر ودام نشته او تر کنټرول لاندې دي. شنونکي وایي د وسلوالو طالبانو د عاید بهرنیو پوځیانو سره د جهاد وه، خو امریکا سره تر تړون وروسته د دوی له لوري د سرتیرو او عامو افغانانو د وژلو لړۍ روانه ده چې تاوان یې صرف افغان ولس ته رسیږي. دوی وایي د سولې د خبرو د پیل په درشل کې وسلوال طالبان باید انعطاف وښایي او د باور فضا رامنځته کړي، خو دوی برعکس جګړې ته شدت ورکړی. داسې له امریکایانو سره د طالبانو تړون سوی دی، له افغانانو سره هم مذاکرات پیلېدونکي دي. په داسې وخت کې د جګړې دوام یو سیاسي اړخ لري، او سیاسي اړخ یې دا دی چې طالبان د لا زیاتو څوکیو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره افغانان وژني. بل د دې شرعي اړخ دی، او شرعي لحاظه که چېرته سوله فرض وي نو بیا جنګ ولې کېږي، او که جنګ فرض وي نو بیا سوله ولې کېږي. او داسې خو نهسي کېدی سهار د سوله فرض وي، مازدیګر د جنګ فرض وي. دا د اسلام له احکامو سره طالبانو لوبې او بېغوري ده. د شنونکو په باور وسلوال طالبان غواړي د بریدونو زیاتوالي سره بین الافغاني مذاکراتو کې خپلې غوښتنې په افغان حکومت ومني. دوی وایي وسلوال طالبان د اقتدار ټینګښت، څوکۍ او خپلو خواهشاتو رسیدلو لپاره نه باید هر ورځ لسګونه افغانان ووژني او ټول ګټو پروژو ته زیان واړوي. د یوې جنگي ډلې په توګه ټوپک او تاوتریخوالی د طالبانو د ځواک بنسټ ګڼل کیږي، او لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول شاهد یو، له امریکا سره په قطر کې تر هوکړې وروسته طالبانو په دوامداره توګه د افغان ځواکونو پر وړاندې د خپلو بریدونو او تاوتریخوالي کچه لوړه کړې. اوس چې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي، طالبان د تیر په شان یو ځل بیا هڅه کوي تر څو د تاوتریخوالي زیاتوالي څخه د خبرو په میز پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه کار واخلي او خپلې غوښتنې پرې ومني. حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا کې لومړی بحث په اوربند وکړي، خو د سرچینو له قوله چې طالبان له اوربنده تیښته کوي او دا خبره وروستی بحث ګڼي.